عاوز نشي بشر ده دغه سم وراسي ها دراسي ها دغه سه دراسي ها نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم دا مخته کسون لس کې نه هڅه هغه څه کسون دا مخه کسون لس کې نه فلا نن د بکاخیل د دغه خلک ترتاګ او د دغه مخته د میش درول نه میش په کاروبار باندې رغلی نه میش دلته دغشي ترغلی چې چاته تکلیف ورسوي د دغه خوره د دغه وطن امن په خاطر د خوشحالۍ په خاطر او هغه خبره چې د وی سفر د دغه خلک ځانینه په مړه کړي دي د دغه خلک خپل ژوند په تباه کړی دی نن میش په هغه تکلیف په هغه مصیبتینه کښې وخت تېرې کړي لکه څرنګه چې عبدالله ننګیال درته وویلل په دغه خوره باندې چې د وی سفر پښتین کوم مړ شوی دی آیا په عزت باندې مړ شوی دی یا په مځکه په خوره باندې مړ شوی دی نن ملګري د بکاخیل کیمپ د جوړ کړی دی بکاخیل کیمپ یې جوړ کړی دی د پوسه د ده چوکۍ وي پې د لوندې د میش تور سر یې مجبور یې چې دی ورته یې چې وطن تو نه څې یا په وطن کښې اپریشن کي د بکاخیل کیمپ ته روالي هغه که حاجت تدریمي هغه په کور کښې که چار لیار کو هغه که په مزدیرا کو په ده باندې پوسه سنتري وي لوړ وي ملګري هغه تشول هغه پښتونه چې دی د خپل عزت د خپل ژوند د خپل خوره د پوره ځانینه ورکول نن یې میش په کور کښې تقسیم کړي سره ووایي چې دا د پی ټي ایم ول دی دا ملا دی دا طالب دی دا ځوانون دي دا مشرون دي دا ملک دی یا دا بل څوک دی ملګري آیا توزدار وشئ چې په دا خوره باندې څه تکلیف رغلی دی څه مصیبت رغلی دی ملک د نه پته شوی دی ملو د نه پته شوی دی طالب د نه پته شوی دی عام ژوند اوسېدونکی په دا خوره باندې هغه د نه پته شوی دی هېڅوک نه دی د نه پته شوی هغه ملګري چې د دغه د پوره چار کو هغه ملګري چې د دغه خوره کمای ورته کو هغه ملګري چې میش ته سر یې د کور نه ورته وبوسي هغه ملګري چې د دغه د پوره شپه ورځ په کمپینه کښې کو هغې نه پوښتنه وکړه چې د مو خور لیر چې کله وتله د تو خور لیر په کور کښې پته شوې دو نه دو پته شوې یې دا اول په خور لیر دا چې یو نه د تو خور او لیر محفوظه نه وي یا په داسې جاسوسي باندې څه کوي په داسې ملګرتیا باندې څه کوي داسې د وطن په سودو باندې څه کوي داسې د مشرونو په بېقدري باندې څه کوي ملګري میش توس نن توس دغه سوچ وکړي نن توس ته دا پاته وي چې نن ته خپل وطن ته نشي تللی دا پوښتنه وکړه چې د شاول ځنګل چا وولل یا شاول د مو د تو د پلور یې نیکه وطن دی حکومتي غرونه ده نیولي دي ته دا ورته ووایه چې لرګي د کوم ته راوړل که پنجاب ته دې تېر کړل هغه ملې چې د وې سفرې د دغه خلک حساب ته د عزت پکښې خوندي وه هغه ملې ته ته نشي ورتللی ولې میش د امریکې حمایت کړی دی میش د انډیا حمایت کړی دی میش د روس حمایت کړی دی که حمایت کړی دی تو اپریشن کړی دی د امریکې په خوله دې کړی دی دی د دار وشایي چې نن د دغه خلک چې څومره بېقدره کوم پښتین یې څومره بدنومه کوم پښتین یې څومره د خپله خوره نه وشوړم دا یو کاروبار جوړ کړی دی ملګري 3.5 اربه ډالر یې د میش په بېعزتي باندې وخیستل د میش په بیاکوره کول یې د نه وخیستل د میش د خوند یې مند یې په استل باندې وخیستل ملګري ته دلته نه پوښتنه وکړه چې په پنجاب کښې څه نه کېږي بېادبي مه په بزوري نقشه ښځې ګرځي او شریعت ته چېرته ځي جهاد ته چېرته ځي پنجاپای وزیرستان ته ځي
ملګری دا جهاد نه دی دا کاروبار دی د کاروبار جوړ کړی دی د میش د جهاد نه د کاروبار جوړ کړی دی د میش اسلام نه د کاروبار جوړ کړی دی میش ته هولیا بدلول کې ملګریا دا وایو دا وسوتې چې که توس په یوه خوله په اتفاق او په اتحاد باندې نه شولې دا کامې بې عزتي دي څه نه څه عزت خو دا راپوته دی په ولا قسم مې درته وکړه چې غلام د میشتوس د سرتور یې سودو دی دی نه وکړو نو دا ته چمتو شي بیدور شي میش دا وایي چې روشه د میش ترکشنه میش د دغه ملک خلاف نه وي د دغه آیین خلاف نه وي د فوج خلاف نه وي خو ته دا روشه چې په دا چوکۍ باندې خو د انډیا ول نه کیځوي په دا چوکۍ باندې خو د چین ول نه کیځوي د افغانستان ول خو نه کیځوي غوږینه په چا باندې نسې امریکانیون ته ته غوږینه نسې بیا ځون ته ته په میش باندې غوږینه نسې نو میش دغه پالیسۍ نه مني میش دغه پالیسۍ نه مني میش د دې د سره په دغه جنګ شي چې کله یور ته امیر کو کله بل ته امیر کو کله په یو په نومه باندې کاروبار باندې وکړو کله د بل په نومه باندې کاروبار باندې وکړو دا ملګري د خفه کېږي نه طالب او دا یو سوچ لري د وردي واغستېدو دا بل یې بې وردی دی که په ده باندې ډېر ګرون وي میش ورته چې پنجاب ته اکیس کاغیټۍ ور ولګوه پنجاب ته اکیس کاغیټۍ ور ولګوه مځکې ورکه مرابع ورکه مارکټینه ورکه بنګلې ورکه خو خدای قرآن ته وکسې نور دا کوم ما ځوروي میش که ملک دی که میش ځوانون یي که طالبون دي که عالمون دي ورته ووایئ دا نن په اتفاق وکړئ په کور کښې په یوه خوله باندې شئ چې میز و مزید خپله تورسار یې میش پښتونه ډېر ظالمون یي په زړه کښې رحم نه لري یغې مندې خویندې نه پوښتنه وکړئ چې د چا بچیون نشته یغې مندې خویندې نه پوښتنه وکړئ چې چا په عمر بر باندې د کور نه نه دي وتلي په روډي نه باندې په یبلې پښې لوړلې راونې شولې هغه خویندې مندې چې د ویسا پر دنیا هیرونه وه چې مثال کنه د وزیرستان د پښتنې د ښځې مخ چا نه ولیدلی ده په ګټینه باندې بوکرې د نه چګې کړلې میش دا ورته وایي چې د میش د عزت سره لبې د ډېره وکړې انشاءالله تعالی وس وخت روان دی وس دغه حالات راغلي دي میش اوس د ده نه پوښتنه کړي ده د میش کورونه ړنګ کړل ده د میش ساترینه بربود دابه کړل ده د میش غرینه ونیول ده د میش ونې کاټ کړلې میش ورته وایي چې میش د تو مځکه ونڅي د تو مارکټینو په دغه حال کښې چې د میش په وینه باندې جوړ دي تو کاروبار دا مارکټینو په دغه حال کښې تقسیموي میش د تو سه ډېر ټایم نه وخلي په 28 تاریخ باندې په سپورټس کمپلیکس بنو کښې یوه تاریخي جلسه دو دا د میش د توس د غیرت او د پښتو جلسه دو دا د میش د توس هغه سوچ او فکر د هغه نظریې جلسه دو چې میش ورته وایي چې میش هر ظالم که په کوم شکل کښې دی که په وردي کښې دی که بغیر د وردي دی یک ظالم په خلاف باندې میش ورته انشاءالله تعالی تیار اوئ او دا وایو دا وسوتې هر یو ملګری د ځون سره لاس 15 ملګري رووالی چې میش دی درته ووایي دا ورته جواته شي او دا ورته ثابته شي چې نن پښتین کوم په یوه خوله باندې دی د خپلې خاورې د خپل وطن حفاظت ته وتلي دي د خپلې تورسار یې عزت بچ کولو ته وتلي میش وتلي میش سوړ ورته کي میش مینات ورته کي چې مزید هم په خپله خاوره باندې پرېږده وتله سکوله د دغه جنګ وشول وتله سکوله د دغه بربادۍ وشول میش ته کیم خوشحالي روړه میش ته کیم امن روړ مزید میش د تباهۍ طرف ته ځي مزید میش به عزته کېږي مزید میش به کوره کېږي مزید میش به وطنه کېږي دلته هر هغه یوه ترکیر وشئ سکولینه ده نیولي دي کالجونه ده نیولي دي د خلک کورونه ده نیولي دي رویشه یې کیمه داسې ابودیر وړېدو دغه وطن ته دا نن دی په کورونه باندې چاپې لګوي آیا د افغانستان کله چې افغانستان ته ریس راننوته دلته خو ډېر مجاهد وي ډېر